اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د غصې په باره کې د قار په باره کې موږ نن خبره کوو چې کله چې انسان په قار شي نو په غصه شي د هغه دماغ ذهن په خپل ځای باندې نه وي او نه د آینده فکر ورسره وي چې آینده به زما د قار د غصې آینده به څنګه برخورد به څنګه وي. نو کوم شی چې په ژبه باندې راځي کوم الفاظ نو هغه پرله پسې ادا کیږي چې هغه هر شی په قار په وخت کې. نو دې دپاره یو طریقه ده چې انسان وغواړي خپل قار ختم کړي او کنټرول یې کړي او په خپل قهر باندې برلاسې وي. نو اول د داسې وي چې وکړي چې دا انسان دی د چاته چې په قار دی چاته چې په غصه دی د هغې د مخ نه دې اخواته شي، بیا دې اوبه وڅکي اودس دې وکړي او اعوذ بالله دې پرله پسې داسې تکرارا ورد دې وکړي د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دې وایي. انشاءالله دې قهر به کم شي. کله چې دا قهر کم شو نو بیا دې سوچ وکړي فکر دې وکړي چې آیا دا کس چې زه ورته جزا ورکوم او یا معافې کمه فکر دی وکړي. فکر دی دا وکړي چې څنګه چې دا سړی زما ملامته دی قصوروار دی داسې زم د الله تعالی دوی نه ډېر قصوروار او ملامته یم. نو زه غواړم چې زما ګناهونه او زما دا ملامتي د الله تعالی معاف کړي. نو داسې دا سړی زما قصوروار دی زم باید د ده دا ملامتي او دا قصورواري چې څومره د زما مقابل کې دا باید معاف کړم. بیا د هغې نه بعد که دا جزا ورکول غواړي په دې اساس باندې چې دا زما اولاد دی باید تربیت یې وکړم. تربیت د اصلاح دپاره که دا چېرته جزا ورکوي نو د شریعت مطابق دی وي، داسې جزا دې نه وي چې هغې نه غټ فساد جوړ شي، د شریعت مطابق وي. او که چېرته دا سړی ظالم دی د مظلوم دپاره انتقام ترې واخلمه نو هغه د شریعت په مطابق باندې وي. بعضې وخت کې داسې کېږي چې هغه جزا داسې انداز کې وي چې هغه نور هم مشکل زیات پیدا کړي. نو په دې وجه باندې موږ ته ډېر فکر کول پکار دي. کله چې موږ ته قار راشي نو باید موږ فکر وکړو چې د هغې سړي د مخ نه اخواته شو، اعوذ بالله پرله پسې باید تکرار کړو، اوبه وڅکو اودس وکړو. نو کله چې قار کښېناسته بیا د هغې نه بعد فکر وکړو چې څنګه وکړو. انشاءالله که داسې موږ وکړو نو زموږ به دا قهر دا غصه انشاءالله کنټرول وي او زموږ انشاءالله عادات ډېر ښایسته عادات به وي زموږ د داسې وخت کې چې کله موږ ته قهر راځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.